ستړي مشه او په خیر راغلی نوې ویډیو ته. په دغه نوې ویډیو کې تاسو ته زه نن ښایم چې زه چې په دغه یوټیوب کې ویډیوګانې اپلوډ کوم، دا زه څنګه اپلوډ کوم، څنګه یې اچوم. شاید تاسو به هم غواړئ چې خپل یوټیوب چینل مو شي او بیا په هغې کې ویډیوګانې واچوئ، خو شاید چل به نه درځي. نو راځئ تاسو زه نن چل ښایم چې دغه ویډیوګانې زه څنګه اپلوډ کوم. هغه هم د موبایل نه، زه د موبایل نه دغه ټوله ویډیوګانې اپلوډ کوم. دغه ټوله ویډیوګانې تاسو ته ښکاري دا ما د خپل دغه موبایل نه اپلوډ کړي دي. راځئ تاسو زه نن ښایم چې دغه ویډیوګانې زه څنګه اپلوډ کوم. نو دغه اول به لاړ شي یوټیوب ته. دغه زه تیار راغلی یم. نو یوټیوب کې چې دی دغه جمع نشان چې درته ښکاري، زه همیشه اول په دې کلیک وکړم. دلته بیا ماته 3 اپشنې راکړي ته څه کول غواړې. نو زه ویډیو اپلوډ کوم، نو چې په دغه باندې زه کلیک وکړم بیا اوس راته وایي چې کوم یو ویډیو غواړې. نو زما دغه سر کې دغه ویډیو دی، 4 منټه ویډیو دی. نو بیا یې نه پس زه په دې نیکسټ باندې کلیک وکړم او یې صحیح راولم. او نو دغه کونج کې په دې نیکسټ باندې چې کلیک وکړم، نو اوس راته وایي چې ټایټل واچوه یا عنوان چې ورته ویلی شي، عنوان وایي واچوه د ویډیو دپاره. نو زه ځم چې د دې دپاره ټایټل خوښ کړم او ټایټل ولیکم. نو ټایټل یا عنوان ما واچولو. نو اوس دې نه پس چې دی په دې نیکسټ باندې به کلیک وکړئ. او دا درته وایي چې د ماشومانو دپاره دا ویډیو دی که د لویو دپاره دی. نو ما ویډیو چې دی د لویو دپاره دی. نو په لویو باندې مې کلیک وکړو او اوس یې نه به بیا به ولیکي چې اپلوډ ویډیو. نو اوس ویډیو اپلوډ کېږي چې اوس وګورئ که نه، دا ګوره ویډیو لګیا دی، اپلوډ کېږي زما ویډیوګانو ته، زما یوټیوب چینل ته. نو دا چې کله ویډیو د 15 منټو کمه وي نو تقریبا 15 منټه وخت واخلي، 3 منټه وخت واخلي. یا بیا چې کله د 15 منټو نه زیاته وي، 10 منټه وي، 20 منټه وي، نو بیا لږ وخت غواړي، تقریبا 15-20 منټه. دا به اوس یو 115 منټو کې اپلوډ شي. نو زما ویډیو دغه دی، تاسو ته ښکاري چې اپلوډ شوی دی. دغه ویډیو ما اوس تاسو اپلوډ کړله، هغه هلته مخامخ په لیپټاپ کې هم ښکاري. نو چې زما ویډیو کله اپلوډ شي په یوټیوب کې، هغې نه پس زه 2 کارونه نور دي چې کوم. هغه یې دپاره چې دی زه د یوټیوب سټوډیو ته لاړ شم. یو یوټیوب چینل دی او یو یوټیوب سټوډیو دی. چې تا نه کوم کار پاتې شي هغه بیا دلته کولی شي په دې یوټیوب سټوډیو کې. لکه د مثال په طور دغه عکس چې اوس ښکاري زما د ویډیو والا، هسې بېکاره عکس دی. غواړم چې دغسې زما د نورو عکسونو غوندې د نورو ویډیوګانو کوم پرنټ عکسونه چې دي یا تمنیل چې ورته ویلی شي، دغه باید داسې مزېدار غوندې راشي، نه لکه دا اوس چې کوم یو ښکاري. نو دې دپاره چې دی زه نوی عکس خوښوم. هغې ته چې دلته یوټیوب سټوډیو ته چې راشي، ګوره دلته زما ویډیو ښکاري. نو زه په دې کې کلیک کوم. چې په دې مې کلیک وکړو بیا په دې پنسل باندې کلیک کوم. په دې پنسل باندې مې چې کلیک وکړو بیا دغه کونج کې چې دی د عکس نشان دی، په دې چې زه اوس کلیک وکړم. اوس دې دپاره زه غواړم چې تمنیل ورته خوښ کړم یا فرنټ پکچر. نو په دې درېو کې کوم یو غواړې. نو ما دغه نه دی، یو هم نه دی خوښه. نو زه بیا په دې بل دې باندې کلیک کوم. اوس دلته زه ما چې کوم خپل ورته جوړ کړی دی هغه پرې لګول غواړم. لکه مثال په طور ما دغه یو ورته جوړ کړی دی. دا یو موټر ما په فیسبوک کې اخیستی و، نو هغه د فیسبوک عکس مې پرې لګولی دی. او په دې کلي مې چې ما دغه موټر څنګه په فیسبوک کې واخیسته، لږ جوړ کړی مې دی. نو دا مې سلیکټ کړلو، خوښ مې کړو دا عکس. بیا په دې کونج باندې کلیک وکړم او دا به شي سیف. اوس به سیف کړي. نو هغه د عکس سیف کېږي. عکس هم دغه د سیف شللو، ښایسته عکس پرې ولګېدو. او اوس یو بل کار غواړي چې یو څه پکې ټاګ کړې، لکه څنګه چې په فیسبوک کې ته پرې ټاګ کړې، غواړي چې زیات ملګري تا ویډیو وګوري. هغې دپاره به سامان څنګه ټاګ کوې. هغې دپاره راشه دلته ډسکرپشن ته، په دغه ځای کې شیونه ټاګ کړه. زه اوس ځم یو 2-3 شیونه ټاګ کوم، تاسو زه ښایم زه څنګه زه ټاګ کوم. نو په یوټیوب کې ټاګ کول اسان دي. دغه ډسکرپشن ته چې راشي نو دلته بیا په دې هیش ټاګ باندې کلیک وکړئ. دا هیش ټاګ شو او ولیکئ چې هر څه غواړئ، هر څه ټاګ کړئ. نو هغه به ولیکئ. زه غواړم چې فیسبوک پکې ټاګ کړم، نو فیسبوک به ولیکم. دا فیسبوک شلو، بس دا یو ټاګ ډېر دی دې ویډیو دپاره. دا به سیو کړم. هر څه سیو شول، عکس هم ولګېدو، ټاګ هم وشللو. نو دا زما ویډیو مکمله شوله.
جوړه شوله. او تاسو هم داسې کولی شئ چې خپلې ویډیوګانې اپلوډ کړئ. د دپاره د یوټیوب چینل تر څنګ چې دی د یوټیوب د اپ در څنګ چې دی د یوټیوب سټوډیو اپ هم ډاونلوډ کړئ. غواړئ چې نور خپل کار هلته وکړئ، کوم کار چې پاتې وي نو دغسې زه خپلې ویډیوګانې اپلوډ کوم.